زه طالب احمدین ځکه سواد کې خوښ یم زه طالب احمدین ځکه سواد کې خوښ یم چې وطن د خاپیرو مې دې موندلې. ملګرو په دې شعر کې نوموړی شاعر احمدین طالب سواد د خاپیرو وطن وایي او هغه په خپله وینا کې رښتینی هم دی ځکه چې سواد لا خدای پاک یو قدرتي ښایست ورکړی دی. چې کله د پښتون وطن یا د پښتنو د تاریخ ذکر کیږي نو د سواد ذکر به پکې خامخا کیږي او چې کله د سواد ذکر کیږي نو بیا د سیدو بابا او د هغه د هغې پتمنې کورنۍ ذکر به کیږي چا چې د یوسفزو په دغه سواد ریاست باندې وخت باندې حکومت کړی. سیدو بابا په مټه کې په 1993 کې پیدا شوی او د خپل ابتدایي تعلیم چې په هغه زمانه کې موږ تاسو ته پته را چې د مدرسې سبق دینی علم به خلکو حاصلو. د دغه علم د اصول لپاره هغه لاندې سمې ته راغی، مردان ته راغی، نوښار ته او پېښور ته دلته په مدرسو کې سبق وی او واپس لاړ. هلته کې سیدو بابا د یو مذهبي رهنما په شکل کې مخې ته راغی وپېژندلی شو. خو په دغه باندې بس ونه کړه بلکې سیدو بابا کې خدای پاک ولا د مشرۍ خاصیت ورکړو. نو د دغه مشرۍ خاصیت وپېژند، بیا یې په استعمال کې راوستو، کار یې واغستو او یو پوره لښکر یې ځان له تیار کو او د دغه لښکر بې هغه موقع چې هغه پکې استعمال شو نو هغه ډېره مبارکه موقع وه ځکه چې 1840 کال او د افغانستان د افغان بادشاه دوست محمد خان بارکزی د لښکر او بل طرف ته په پېښور باندې چې سیکانو قبضه کړې وه نو د دغه سیک لښکر په منځ کې مقابله شوه. نو دغه وخت کې سیدو بابا دغه خپل د افغانانو د لښکر د خپل افغان بادشاه دوست محمد خان د مدد دپاره د سیکانو خلاف ولیږه، یعنی خپل لښکر دغه ځوانانې په جهاد کې د سیکانو خلاف استعمال کړل او بیا د دې نه 2 کاله پس یعنی 1840 کې سیدو بابا د انګریز خلاف یو مهم او مضبوط لښکر جوړ کړ چې کله په 1851 کې سیدو بابا د سوات په لوی علاقه باندې قبضه وکړه او د سوات د ریاست بنیاد کېښوده. نو په خپله د دې بادشاه نه شو بلکې د پیر بابا د خاندان یو غړی سید اکبر شاه هغه یې وله باچا کو. نو سید اکبر شاه د راتلونکي چې کوم 8 کاله و نو دی په سوات ریاست باندې باچایي وکړه. په 1858 کې هغه وفات شو. نو د هغه د وفات نه پس سیدو بابا په خپله د دغې ریاست بادشاه شو او چې تر کله پورې ژوندی و یعنی 1888 پورې تر دغې پورې د دغې ریاست بادشاه و. د خپل مرګ نه مخکې چې د امبیلا مشهوره جګړه شوې وه پښتنو پکې یوه لویه بریا ترلاسه کړې وه. نو په دغه جنګ کې هم سیدو بابا پخپله هم او خپل فوج هم د انګریزانو خلاف استعمال کړو. نو تر دې پورې چې موږ کومه خبره په پویه کې راځي نه هغه دا ده چې هغه سیدو بابا چې اول خو هغه د مذهبي رهنما په شکل کې مخې ته راغلی و وپېژندلی شوی و. اوس نه صرف مذهبي رهنما و بلکې د سوات د مهم ریاست و بادشاه مو او ورسره یو لوی مجاهد مو چې هغه د سیکانو خلاف په جهاد کې هم عیسی اغستی وا خپل مدد فراهم کړو او بیا انګریزانو خلاف هم جهادونه کړو. د سیدو بابا د مرګ نه پس یعنی 1888 نه پس د سوات دغه ریاست مستحکم پاتې نه شو بلکې هغه انتشار پکې راغی. 40 کالو پورې دغه ریاست هم په دغه حال کې خو په 1918 کې د سیدو بابا نوسي میاګل عبدالودود یو پیرې ته بیا دغه کارنامه سره انجام کړه او د سوات دغه یوسفزي ریاست بیا یو پیرې ته راژوندی کړو. نو د 1918 نه پس تر 1951 پورې میاګل عبدالودود د دغې ریاست بادشاه پاتې شوی دی او په 1918 کې انګریزانو بیا د سوات ریاست تسلیم کو او میاګل عبدالودود د هغې بادشاه یعنی حکمران تسلیم کو. میاګل عبدالودود که یو طرف ته د سیدو بابا نوسی و نو بل طرف ته د چترال د مهتر یعنی د چترال حکمران چې مهتر به د هغه ټایټل و د امان الملک و د مور د طرفه نوسی و. چې کله په 1951 کې میاګل عبدالودود د تخت نه دستبرداره شو نو هغه د خپل مشر زوی یعنی میاګل جانزیب په حق کې دستبرداره شوی. نو میاګل جانزیب د بادشاهۍ دغه زمانه بیا در 1901 پورې ده چې تر کله پورې د سوات ریاست قایم و او په 1901 کې چې کله سوات په پاکستان کې باقاعده په رسمي توګه باندې ضم شو نو د سوات د دغې ریاست د خاتمې سره بیا د میاګل جانزیب د بادشاهۍ هغه سټیټس او حیثیت هم ختم شو. د دغې نه پس میاګل جانزیب د 1908 پورې ژوندی و او په دغه کال کې وفات شو. د میاګل جانزیب په جنازه کې د پاکستان وزیر اعظم محمد خان جونیجو او لویو عهدو او څوکو باندې ناستو خلکو شرکت وکړو. د میاګل جانزیب زوی میاګل اورنګزیب د پاکستان کې د ضم کېدو نه پس پاکستان په سیاست کې فعاله شو. د 1900 د 1915 او د 1993 انتخاباتو ټاکنو کې هغه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی. میاګل اورنګزیب خپل سیاسي اړیکه مسلم لیگ
سره جوړه کړې وه. نو د دغې وجې نه چې کله په دویم ځل باندې نواز شریف وزیر اعظم شو او د مسلم لیگ حکومت راغی، نو په دغه دور کې میاګل اورنګزیب اول د بلوچستان گورنر جوړ کړی شو او تر 2 کالو پورې به دغه سوکای پاتې شو. بیا د هغې نه پس د خپلې صوبې یعنې د پښتونخوا گورنر جوړ کړی شو. نو مطلب دا دی چې میاګل اورنګزیب د اویز غني په شان هغه سړی دی چې ډېر 2 صوبو گورنر پاتې شوی دی. میاګل اورنګزیب مشر زوی میاګل عدنان اورنګزیب په 1999 په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړو او د قومي اسمبلی غړی جوړ شوی. میاګل اورنګزیب تر 2014 پورې ژوند دی او په دغه کال کې وفات شو او دغه زوی چې و چې په 1999 کې قومي اسمبلی غړی جوړ شوی میاګل عدنان اورنګزیب نه دی په خپل ژوند کې بیا د دغه خپلې سیاسي شاهي کورنۍ هغه جانشینو او مشرو د تر 2022 پورې ژوند دی او په هزاره یونیورسيټي کې یو لیکچر ورکړو یو پروګرام کې او دغه نه چې واپس راته یو په یو ټریفیکي حادثه کې وفات شو. اوس موجوده د اسلام آباد های کورټ جج چې دی میاګل حسن اورنګزیب نه هغه دغه میاګل اورنګزیب زوی دی د دغه کورنۍ غړی دی او که یو طرف ته د والي سواد میاګل جانزیب نوسی دی نو بل طرف ته د مور د طرف نه د پخواني صدر جنرال ایوب خان نوسی دی. هیله لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو څه نه څه معلومات ترلاسه کړي، زده کړه به دې کړي. د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. د الله په امان.